السلام علیکم. نن غواړم چې د خپلو درسونو بله برخه پسې تعقیب کو. دا سوالونه هم د سوالونو او جوابونو برخه ده. تاسو په دې کې هم د امتحان دپاره سوالونه او جوابونه زده کولی سئ، هم ترافیکي قوانین پکښې کې زده کولی سئ. ګورو 44مه پوښتنه څنګه ده. که د موټر چلولو په حال کې یاست او د خوب څپه در باندې راځي، تاسو څه باید وکړئ؟ تاسو موټر چلوئ، د موټر په حال کې یاست او د خوب څپه در باندې راغله، نو څه باید وکړئ؟ لومړی خپل چټکوالی زیات کړئ تر څو ژر خپل هدف ته ورسیږئ. دوهم جواب، خپل د موټر کړکۍ خلاصې کړئ چې لږ هوا در باندې ولګېږي. د جادې څخه ووځئ او آرام وکړئ. نو دا دواړه ولې جوابونه چې دي دا صحیح نه دي. نه به موټر ځغلوئ او نه به هم کړکۍ خلاصوئ، چې دا دواړه ګټه نه کوي درته. تاسو به د جادې څخه په آرامه باندې ووځئ، یو ځای به لږ آرام ځای د استراحت ځای پیدا کړئ، یو څو دقیقې به استراحت وکړئ، آرام به وکړئ چې د خوب څپه درڅخه ولاړله، بېرته به حرکت وکړئ ځای به. نو تاسو به دا درېیم سوال چې دی دا به انتخاب کړئ. 45 سوال، قانونا کوم وخت کولی شئ چې د ریل پټلۍ د محافظوي آلې یا لارې یا دروازهګکه تر لاندې یا څنګ څخه تېر شئ؟ هر وخت چې تاسو د ریل پټلۍ ته رسېږئ، هلته یو دروازهګکه غوندې راځي، یو پټلۍ غوندې، یو تخته غوندې راځي. تاسو به پوهېږئ چې دلته د ریل لاره ده. نو تاسو به تر دې لاندې څه وخت تېرېدلی شئ؟ کوم وخت حق لرئ چې تېر شئ؟ اوله پوښتنه، هېڅکله هم نه. دوم جواب، د اول جواب د دوم جواب، کوم وخت چې د ریل پټلۍ دواړه لوري ښکاره ولیدلی شي، یعنې که کله چې دواړې خواوې ولیدلی شي بیا کولی شئ چې تېر شئ. درېیم جواب، کوم وخت چې ریل ګاډۍ پر پټلۍ نه وي. نو که وخت چې ریل ګاډۍ پر پټلۍ نه وي خو مګر دروازه کښته وي، نو تاسو تېرېدلی شئ. نه، چې دروازه کښته وه، که ریل ګاډۍ وي که نه وي، تاسو نه شئ تېرېدلی. او چې د پټلۍ باندې دروازه کښته سوې وي، که دواړې خواوې معلومیږي هم درته چې وپوهېږم چې موټر نشته، نو حق نه لري چې تېر شئ. فقط دا یوې شی دی چې کله دروازه د ریل ګاډۍ د پټلۍ دروازه راکښته سوې وه، یا هغه دروازهګکه غوندې دی، یو لرګی لري، هغه راکښته سوی و، تاسو حق نه لرئ چې د هغه څخه موټر تېر کړئ. 46مه پوښتنه، دا نښه داسې معنا لري. دا نښه چې تاسې وینئ دا څه معنا لري؟ اول، لومړی دا خو ما درته دغ کړی دی، خو تاسو هلته چې سوالونو کې جواب ورکوئ نو هلته دا نښه نشته. تاسو به خپله بیا فکر کوئ، دا درڅخه هېر نه شي. جاده کیڼ لور ته تاویږي. دوهم، کیڼ لور ته ګرځېدل یوازې د زرغون څراغ سره کیږي. درېیم، کیڼ لور ته د جادې جوړښتونه ختمیږي. دا په ټولو کې دا اول صحیح دی چې پر چرایي باندې یا پر څلور لارې باندې چې تاسې رسېږئ، دا اشاره درته کوي چې دا داسې تنګ ګرځېږي. اوږده ګولۍ نه ده چې داسې چپې کیڼ خواته په اوږده لاره وګرځېږئ. عاجل لکه په څلور لارې باندې ګرځي، دلته چپې خواته ګرځېدلی شي. دا جاده وایي کیڼ لور ته تاویږي. 45مه پوښتنه، په لاندې جملو کې د موټر چلولو د ړندو ټکو یا سیمو لپاره کوم یو سم ځواب دی؟ د موټر چلولو د ړندو ټکو په هکله باندې تېره ویډیو کې لږ څه وویله. هغه ساحې چې په عقبنما شیشه کې، یعنې هغه مخ ته شیشې چې دي، یا په سیټ کې چې شیشه ده، تاسو په دې کې ګورئ، شا درته معلومیږي یا بغلونه معلومیږي درته. کوم وخت چې په دغه بغلونو په شیشو کې یا شا په شیشو کې هغه منطقه نه معلومیږي، هغه ته په ترافیکي اصطلاح باندې بلایند سپاټ یا ړنده نقطه ورته وایي. یعنې دا تاریکه نقطه ده، ړنده نقطه ده چې نه لیدل کېږي په شیشو کې. دا ډېرې مهمې دي، دا باید په یاد وساتئ. دلته وایي چې تاسو به دا جوابونه درکوي چې په دې جملو کې کومه یوه صحیح ده. تاسو د خپل مسیر یا لارې د شی یا کیڼ لور بدلولو ته یوازې سر شی خواته وګرځوئ او د شی اوږې څخه شاته وګورئ. چې تاسو وایئ شی یا کیڼ خواته، هرې خواته چې شی یا کیڼ خواته ګرځئ، نو یوازې به شی خواته په اوږه باندې وګورئ، چې دا منطقه ته تاسو ړنده منطقه لیدلی شئ. دوهم، شی خواته د اوښتلو لپاره پر شی اوږه مخ وګرځوئ او شاته وګورئ، او کیڼ خواته اوښتلو پر کیڼه اوږه سر وګرځوئ او شاته وګورئ. یعنې که شی خواته ګرځئ باید پر شی اوږه باندې وګورئ، بغل مو وګورئ، شاته وګورئ، او که کیڼ خواته ګرځئ نو هم کیڼ خواته پر اوږه باندې وګورئ او هم شاته وګورئ.
دریم جواب هغه موټرونه چې دوی بهرنۍ شیشې لري هیڅ لنده سیمه نه لري. نو دا موډل چې دا صحیح نه ده، شیشې چې لري هم لندې سیمې لري، ځکه یو تعداد منطقي دي چې په دا بغلونو کې هغه په د شیشو کې نه معلومیږي. او یوازې پر شی خوا هم نه ده، که تاسو پر کیڼه خوا ګرځئ نو باید کیڼه خوا وژه باندې وګرځېږي، که پر شی خوا باندې ګرځئ نو پر شی وژه باندې وګورئ. دا دوهم جواب تاسو بیا هلته نښه کوئ. 48مه پوښتنه: خپل د موټر د مسؤل یا سالم شاته تګ لپاره دا لیکنه سمه ده پرته له یوې لیکنې څخه. یعنې معنا دا چې تاسو غواړئ موټر شاته راوباسئ، د پارکینګ څخه یې شاته وباسئ یا شاته یې بیایاست. دغه لاندې جملې چې درکړې دي دغه صحیح دي، یوه جمله پکښې کې غلطه ده، هغه تاسو پیدا کړئ. کومه یوه ده؟ د شاتګ په وخت کې د شی اوږې څخه شاته وګورئ. کله چې تاسو موټر شاته راباسئ نو په شی اوږه باندې به شاته د خپل شاته به داسې وګورئ، شاته به لاره وڅارئ. دوهم جواب: موټر ته تر ننوتلو مخکې خپل د موټر شا یا وروستۍ برخه چک کړئ، یعنې ویې ګورئ. کله چې غواړئ د موټر ته ننوځئ، تاسو په موټر کې کښېنئ، تر هغه د مخه د موټر شا او مخ یو ځلې چک کړئ، ویې ګورئ. دریم جواب: مخکې له دې چې شاته ولاړ شئ هارن ووهئ. نو اوله پوښتنه هم صحیح ده، ځکه چې کله چې شاته وځئ باید پر شی لوري پر وژه باندې وګورئ، لاره وڅارئ. دوهم: موټر ته ننوتلو د مخه مخکې چې په موټر کې کښېنئ باید مخکې د موټر مخ خو شا او شاوخوا ترافیک ټوله وڅارئ. دا دواړې صحیح دي. دریمه جمله چې غلطه ده هغه دغه ده چې هارن وهل منع دي. په دې ځای کې هارن ته ضرورت نشته، تاسو باید په خپله لاره خپله وګورئ. 49مه پوښتنه: د خپل موټر د مخکنۍ څراغونو څخه په باراني، واورینې او خمش هوا کې ګټه واخلئ. د څه دپاره؟ لومړی جواب: د لوړې رڼا دپاره. که تاسو هوا باراني وي یا واورینې واوره وري یا خمش وي، که د غبار وي ای خمش ورته وایي یا لاړه ورته وایي یا خمش ورته وایي، دلته په انګلیسي کې فاګ ورته وایي. د فاګ په وخت کې وایي تاسو خپل مخکني څراغونه ولګوئ خامخا. ولې؟ د لوړې رڼا لپاره چې رڼا ورته ورکړي. دا یو جواب. دویم: تر څو د مقابل لوري موټر چلونکی تاسو ووینئ. دویم جواب. دریم جواب: تنها کله چې په فریوی یا عمومي جاده کې موټر چلوئ. نو دا دوهم جواب یې صحیح دی. تاسو د مقابل لوري ته خبر ورکوئ، ځکه چې هوا خړه پړه ده، لاره سمه نه لیدل کېږي. نو که چېرته ستاسو لوړ څراغونه نه وي لګېدلي، په هغه صورت کې د مخ دخوا موټر چې در باندې راځي تاسو نه وینئ، د ټکر امکانات شته. نو دا دوهم به تاسو انتخاب کړئ، ځکه چې د دې خطر څخه تاسو د څراغونه لګوئ چې د مقابل لوري ډریور تاسو ووینئ. 50مه پوښتنه: تاسې څلور لارو ته د ننوتلو په حال کې یاست چې ژړ څراغ سترګک وهي، تاسو څه باید وکړئ؟ تاسو څلور لارې ته ننوځئ خو ژړ څراغ سترګک وهي، تاسو څه باید وکړئ؟ لومړی جواب: خپل رفتار یا ګړندوالی وساتئ، یعنې په همدغه رفتار چې روان یاست دغه وساتئ، خو د نورو موټرانو خواته هم پام کوئ. په همدغه سرعت لاړ شئ، خو نور موټرانو ته هم فکر وکړئ چې د بل خوا رانیسته باندې. دوهم جواب: څلور لارې ته تر ننوتلو مخکې توقف وکړئ، یعنې ودرېږئ. دریم جواب: خپل ګړندوالی کم کړئ او په احتیاط د څلور لارې تېر شئ. نو په هغه صورت باندې د اول جواب کې چې په هغه صورت باندې یا په هغه رفتار باندې یا په هغه ګړندوالي باندې مه ځئ، ځکه چې احتیاط پکار دی هغلته چې د ژړ څراغ سترګک وهي. دویم: څلور لارې ته تر ننوتلو مخکې توقف وکړئ. توقف مه کوئ، ځکه چې ژړ اشاره تاته خبر درکوي چې تېرېدلی شي، خو په احتیاط باندې. نو دغه دریم جواب چې دی خپل ګړندی کم او په احتیاط له څلور لارې څخه تېر شئ. د ژړ علامه همیشه د احتیاط لپاره ده، نو تاسو به په احتیاط د دې دغه څخه تېر شئ، اشارې څخه تېر شئ. تر دې ځایه پورې بس ده. تر بلې ورځې پورې په مخه شه. اللهم صل. بیا به بله ویډیو جوړه کړو انشاءالله.